د کوهي تور په غاړه باندې راځي، یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی وادي تیه په دې را روان دی. چې کله د کوهي تور ته راورسېده دې غر ته دې خواله نو شپم ده، باران هم شو، سیلی شو، طوفان هم شو. او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو. نو مخامخ یې رڼا ولیدله. نو موسی علیه السلام دې بیبي ته وایي وایي ته دلته کښېنه او زه ورځمه دې رڼا له. رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان وي که نه، چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي. نو زه ورځمه تاله څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ دلته اور بل کړو. تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی، د اور ضرورت دی درته. نو ته لږ دلته کښېنه. زه ورځم. بیبي ورته څه وایي؟ وایي موسی وایي داسې وکړه چې یو خو بوټه سپلی پخپو کا، ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي، او دویم دا کونټۍ ځان سره واله په لاره چې دي بنده ځان سره کونټۍ وړي. بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره او موسی علیه السلام بره وروخته. هغه دی ته الحمدلله زه ورختلی. چې وروخته نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلیږي. دته اور ښکاري خو اور نه دی، په اونه کې اور بلیږي. نو موسی علیه السلام دلته حیران شو چې خدای انسانان خو نشته، دا خو دشت میدان دی او بیا د شنې اونې د پاسه اور بلیږي، داسې دي. نو ته یو جارو راواغېسته، یو شوړه به ورته مونږ ووایو، شوړی راواغېسته چې د اور پورې ونیسمه، هر څه چې کېږي خو چې د شوړې ته اور راشي چې دا اور یو سمه یو څو سکاره جوړ کړمه او بیبي له دا یو څه چې دې څنګه دلته کې هغه شوړه هغه اور ته نږدې کوي، هغه اور ته بله کېږي. چې شوړه نږدې کوي اور ته بله کېږي. اور کې نه تاو شته، نه ګرمي شته، نه سوځېدل شته، نه ایرې شته، هېڅ هم نشته. حیران دی چې خدای داسې دی. دې کې اواز وشو یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک. زه اور نه یم موسی، ستا رب یم، ستا رب یم. فاخلع نعلیک پڼې دې وبس. انکا بالوادي المقدس طوى. ته په هغه خوړ کې وادي کې چې ډېر پاک ځای دی، نوم یې طوى دی. د الله اواز زموږ د اواز په شان دی نه، د الله زموږ په شان وجود هم نشته. د الله اواز به د هر طرف نه اوري، یوازې په غوږونو نه. نو موسی علیه السلام داسې هم ګوري، داسې هم ګوري، داسې هم ګوري. انا انت یا رب، رب ته کوم ځای، ای رب ته کوم ځای؟ پاڼې خو یې ویستلې. هلته ورسره رب العالمین خبرې وکړلې. هغه ځای ته زه ورغلی یم. هغه اونه چې په کومه اونه باندې موسی علیه السلام هغه تجلي لیدلې وه او په کومه اونه نه د الله اواز اورېدلی و، اوس هم هغه اونه په هغه ځای کې ولاړه ده. حیران بشي، تکه شنه ونه، شنه ونه اوس هم شته او نری نری څانګې دي، نری نری څانګې، او په آبادۍ کې دننه ولاړه ده. دا هم نه چې 24 ګنټې پې نوري، چې سال کې پې نور راوخېږي، که لږ ساعت پې لګي نو لګي به پې، بیا پې نور هم نه لګي. مونږ کې ورغلو داسې غرمه غوندې ټیم کې حدیث احمد هم را سره و، ریدار شاه هم را سره و، یو بل ملګری هم را سره و، مونږ 4 کسان چې مونږ ورغلو د خالي ورځ نو خلک وایي چې نن خو د اجازت نشته دې ته دننه درتلو. مې ولې؟ وایي چې د خالي په ورځ خو دلته یهودیان عبادت کوي د هغوی دپاره، او سبا د اتوار هم چوټي ده، نو د ګل په ورځ به تاسو راځئ. نو ډېر خفه شو، ځکه چې ما تقریبا د قاهرې نه 6 ګنټې 15 ګنټې مزل کړ. نو ما دا 15 ګنټې مزل مونږ په دلته راغلو او ما سره خو 2-3 ورځې دي، اوس به بیا ځو نو بیا به راځو. دا څه مسله جوړه شوه. یو بابا ما ته وایي دا وفد ولاړ دی، دوی سره سرکاري پرمیشن اجازت دی، نو دی به ور دننه کېږي، نو تاسو غږ مه کوئ. دا 15-20 کسان دي په دې میاشت کې پکې ورننوځي، ور بشي. یو بابا راته راچلو او یو 3 ترکیان و، هغه هم زموږ په شانتي و، هغوی ته هم داسې ووایي.
ترکیانو ته بیا مونږ وی دوی سره اجازه ته تاسو سره نشته وی لږ صبر وکړئ یهودیان پکې دننه دي خپل عبادت کوي نو چې هغوی راوځي انتظار مو وکړ یهودیان راووتل چې راووتل دروازه یې کولا وکړه چې کولا یې کړه چینیانو پکې هغوی ورتلل بس مونږ هم دې میاشت کې پکې ځان وردننه کړ چغې راپسې یو کس ووالې وي دا خو د دوی ډلې والا نه دي خو بس مونږ څادر په سر راواچو غږ هم نه کړو پکې ننوتو هغه وایي چې یو ځل دننه ننوځې بیا هم څوک نه راوباسي دننه ورغلو نو په هغې کې 3 عبادت خانې دي یو د یهودیانو عبادت خانه ده په دغه بلډینګ کې دننه یو د عیسایانو عبادت خانه ده او د پاسه پې زموږ د مسلمانانو جومات دی عیسایان هم دې هلته خپل عبادت کوي یهودیان هم دې د خالي پر ورځ هلته خپل عبادت کوي او مسلمانانو جومات هم جوړ دی او دا آبادي ده یو خوا هم دې غرونه دي بل خوا هم غرونه په منځ کې دا ځای دی او دننه چې ننوتو نو بیا هغه کویم دی چې کوم ځای کې الله پاک ورته اوبه پیدا کړی وي کویم پروت دی په هغې سر د پاسه پروت دی چې سر ورته کې لاندې اوبه راته ښکاري نو هغې خیر د موسی علیه السلام فرضي بوتان هم جوړ کړي دي تصویرونه په دیوال د موسی علیه السلام تصویر د مورې دی د هارون علیه السلام دی دې فرضي جوړ کړی دي نو د موسی علیه السلام شکل چاته څه معلوم دی نو په هغه کې دننه شو نو ما ته هغه بیا هغه بابا وایي تاسو خو قسمت یې وایي چې په نورو ورځو کې څوک راشي نو 5-6 منټو نه زیات څوک نه پرېږدي اوس څوک شته دی نه او دا خو سرکاري وفد دی نو موږ پکې ښه ډېر ساعت تېر کړ چې ښه ستړي شو نو ترې راووتو نو هغه اونې ته ورسېدو هغه اونې ته داسې دیوال یوالې د دیوال ګلی د کوڅه شانتې نه دی پوړ په شانتې د پوړو مې 4-5 فوټه پلنه ګلی به او په هغه سر کې اونه ده او هغې ته دیوال والې دی او سر کې پسې لږ شانور لګي بیا پرې نه لګي او داسې دي لکه چې دا زمونږ دا بوی والا دا بوټې سره دا خشته بوی چې کوي دا نری زیدي چې وي رامبیل بلکل رامبیل چامبیل په شانتې نری نری څانګې را ځوړندې دي هغه زمانې سړی حیران شي چې خدایه د 4,500 کالو زړه اونه ولاړه نو حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه د پیغمبري او نبوت ورکړه او بیا ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته لاړ شه هغه په سر ختلی دی کبر یې کړی دی او ما ته یې راوبلې ورته ووایه چې ته خدای نه او زما خدای ته یې راوبلې نو موسی علیه السلام دلته بل سوال وکړو ګور اوس پیغمبر دی خو الله ته موقع په موقع سوال کوي او الله یې دعا قبلوي بل سوال یې ورته څه وکړ ورته وایي الله فرعون خو ډېر لوی دشمن دی د سره به څه کړو ځکه ماشوم ورسره لوی شوی دی هر څه ورته معلوم دي دویم دا دی چې زما ورور دی هارون هغه سره به څه کړو هغه مې ملګرتیا کوي که نه کوي خدای هم راسره ملګری کړي هسې نه چې د کور نه مخالفت شروع شي رب العالمین ورته دعا دام قبوله کړه ورورونو ما خو تاسو ته ویل چې د اخلاص نه الله ته دعا غواړئ نو الله دعا قبلوي خدا پکې قانون دی د دعا آداب برته بله جمعه انشاءالله وښیم چې د اخلاص سره د الله نه دعا وغواړئ اخلاص سره چې بالکل مخلص او په زړه کې د بل سوچ نه او الله ته په اخلاص باندې سوال وکړو د رب العالمین نه دعا وغواړئ فادعوا الله مخلصین له الدین وی خدای ضرور د هارون علیه السلام الله وی دعا دې قبوله تا د پیغمبري میلاو شوه او ستا ورور هارون علیه السلام ته هم پیغمبري میلاو شوه او ځه هارون علیه السلام دې مخې ته ولاړې وی الله هغه ته به زه څه وایم وی دا به ورته وایي چې الله یم زه د خدای رسول یم وی د هغه مقابله به څنګه کوم خو لوی لښکر او د لوی بادشاه خاوند دی نو رب العالمین ورته وی ښه داسې وکړه چې دا کونټۍ دې په ځمکه وغورځوه چې کونټه یې په ځمکه وغورځوله نو اذا هي ثعبان مبین یو لوی اجدها چې خدای پاک جوړه کړه نو موسی علیه السلام ته شاته شو ویرېد چې خدای پاک داسې وشو ځکه غاړه اجدها وه او ورته څه وایي الله پاک وایي لا تخاف هېڅ یره ونه کړې ګورې فکر مه کوه ورور دې کونټۍ له ګوتې کونټۍ له ګوتې یې وړلې واپس ته امسا جوړه شوه بس دا داسې شعر چې ستا د پیغمبرۍ دلیل هم شو ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل او داسې معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار به د ټرک بمونه کې پرت ټک بمونه کې واقعي چې دغه کونټۍ نه امسا نه دغه جوړېږي مار جوړېږي او د لوی نه لوی پهلوان دی اخو د ټوپک تماچې ډزو چې لرې دی نه کوي که
غټ پهلوان دی خو مقابلې له خو به درته راځي که نه نو که هغه سره غټه توپ هم یو تا ته مقابلې له راغی او غټ حتیمې او دا شی دې ورته وروغورځوه ته ګوره دا غټ ټیزونو ته بیا او دویمه نښه یې ونه څه ورکړه وایي لاس دې دې ترخ کې یو ځای که چې یو ځای کړه یو سې راوباسه چې راوویسته د هغې نه رڼا ختله یو سې بیا یو ځای که یو ځای کړه رڼا ترې ختمه شوه ابدا معجزې غواړي دا دوه دې معجزې دي والله موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته او د فرعون مقابله وکړه خیر خبره خو اوږده ده ما خو صرف دې دپاره دا خبره کوله چې د موسی علیه السلام په قسم پرسی کې اوتیو په غربت کې اوتیو په لاچارۍ کې اوتیو الله نه سوال وکړه نو خدای پاک وله دعا قبوله کړله خدای پاک وله پیغمبري ورکړله خدای پاک یې روڼه پیغمبري ورکړه او بیا راغی د فرعون سره مقابله وشوله او بیا خبره په دې انتها ته ورسوي چې فرعون سره د خپل لښکر خدای پاک ټول غرق او تباه کړه دعا رونو الله په دعا خوشحالېږي ښه الله نه غواړي موږ په سوال خفه کېږو الله وایي ما نه غواړم بیا موږ نه غواړو خو داسې دعا نه ده که موږ چې کومې دعاګانې کوو موږ څه دعا کوو بشیر جان ټول عمر د ښځې دوا وکړه نو د ښځې تشه دوا خو نه قبلېږي که نه دعا سره خیرات پکاري بشیر جانه دعا سره څه پکاري نو ستا جیب کې خو زیات لړم پروت دی خیرات ورته نه کړي دعا سره الله ته جړا پکاري او دعا سره یوازې د دنیا دعا به نه کوې ورسره به د آخرت سوال کوي خیر زه آداب د دعا وخت ختم دی دا به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې بیان کړم خو تر څو ما درته هغه آداب نه بیان کړي د خدای نه سوال کوئ سهار هم د خدای نه سوال کوي ماښام هم دعا کوي د بانګ او د اقامت په منځ کې هم خدای پاک دعا قبلوي ښه چې بانګ وویلي شوی اقامت نه شوی دې وخت کې هم الله دعا قبلوي الله نه دعا غواړئ ځان له هم غواړئ بچو له هم غواړئ او بیمارانو له هم غواړئ مړو له هم غواړئ الله پاک دعا قبلوي